د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د روژې مبارکې میاشتې له پیل سره سم د اچارو او چکني بابو د پیر او پلور بازار تود دی. د اچار یو تن پلورونکی سید زمان وایي هټۍ کې بېلابېل ډوله اچار او چکني باب لري. په وینا یې د نورو کلونو پرتله سږکال د وطني اچارو بازار ښه دی. وطني اچار هم ده او چکني هم ده، سلات هم ده، همدغه د پاکستاني نه دا ښه ده او صحي هم ده او تازه هم جوړوو. الحمدلله ښه ده. نو د اول ورځ ده خو ماښامي کې بیا ډېر بېروباره مې. د چکني باب او اچار یو بل پلورونکی رامین وایي هټۍ کې بهرني او وطني اچار پلوري چې کیلو له 50 افغانۍ نیولې تر 300 افغانیو نرخونه دي. او مینوال چې دی د وطني زیات دی ځکه همدلته د وطن کې جوړېږي او ارزان هم دی لږ او ښه دی، پاکوالی نظافت هر څه کې. قیمتونه 50 دي او شپېته د 1.5 سل 300 دغسې مختلف نرخونه دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکی نعمان وایي اچار او چکني باب روژه ماتي کې د دسترخوان د ښکلا یوه برخه ده او له هیوادوالو غواړي چې له وطني تولیداتو ګټه پورته کړي. او روژې مبارکه میاشت ده، راغلي دلته وطني اچار اخلو او د خپل وطن تولید ده او ننګرهار د ټولو خلکو نه دا هیله چې د خپل وطن تولید واخلي ښه ځای خلک سره. د جلال آباد ښار یو بل اوسېدونکی وطن دوست بیا د اچار او چکني بابو له جوړونکو او پلورونکو غواړي چې پاکوالي ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د روژې مبارکه میاشت راغلې ده او بس موږ هم راغلي اچار اخلو. تاسو عوام ګورئ ټول راغلي سي، خو اچار والان هم دغه غوښتنه ده کله چې اچار خرڅوئ یا جوړولو وخت کې باید صفایي مظاهر د صفایي لږ ډېره ونیسي که نه په خرڅولو کې او په جوړولو کې. د یادونې وړ ده چې د روژې مبارکې میاشتې لپاره یو شمېر کورنۍ په کورونو کې هم اچار جوړوي چې د بازاري اچارو پرتله پاکوالي ته پاملرنه زیاتوي.